الحمدلله الکه زه ګورې صفا او پاک او حق خبره کوم د خدای پاک فضل دی ډېره موده دا اوس چې خلک تلي عمرې له او واپس راتل بلا فلیټونه کینسل شو ولې ځکه دا د خلیج جنګ و د ایران او د اسرائیلو هغه جنګونه او بیا هغې کې په سعودي باندې او په د بحرین او په د قطر کې د امریکې په دغه اډو باندې هغه بمباري کوله خبره یاده ده که نه ډېر فلیټونه کینسل شو قسم دی چې زمونږ د علاقې ډېر خلک په بحرین کې ډېر هلکان په قطر کې او دارنګې په اماراتو کې په دوبۍ کې جړل به چې خدایه دا خو پلیټونه بند دي مونږ خو تللی نه شو دا به څه کوو او بمبارې دا یو لوی مسله وه ډېر لوی جنګونه و ډېر لوی د خلیج ممالک او دا په لوی غم کې پراته الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېده نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای په فضل او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغې وي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد خلک قدر کوي خلک عزت کوي د پاکستان ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ دا د خدای فضل او د خدای کرم د شیخ ادریس صاحب دا کلیپ په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دی په دې باندې هر قسم لا کسان لګیا دي مختلف قسم لا تجزیه تفسیری په دې باندې کې د دې کلیپ حقیقت څه دی د دې حقیقت د تاسو مخې ته نن بیانوم او مجبور شم چې په دې حواله سره تاسو مخې ته یو څو خبرې وکړم او دا چې کوم کلیپ دی د دې حقیقت د تاسو مخې ته راوړم او بیا په اخر کې فیصله تاسو خپل وکړئ چې په دې حواله سره څه ډول پکار دي د دې کلیپ چې کوم حقیقت دی هغه څه تاسو په دې کې تاسو خبرې واورېدې چې شیخ ادریس صاحب په دې د پاکستان چې کوم کردار دی د جنگ بندۍ په حواله سره ظاهره خبره ده په دې وخت کې د ایران او د امریکې ترمنځ جنگ خطر دی او دغه جنگ په وجه باندې چې کوم مسلم ممالک دي بالخصوص سعودي عرب شو متحده عرب امارات شو قطر شو کویت دا ټول ملکونه د دې په لپیټ کې راغلي او صرف دغه ملکونه نه بلکې پوره دنیا کې هر ملک هر فرد هر انسان ته د دې جنگ چې کوم نقصانات یې رسیدلي په جنگونو کې چې کوم دي فائدې نه بلکې نقصانات دي او نن سبا کې چونکې دنیا چې کوم دا یو ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی نه یو کلی په شکل کې د دنیا نن سبا کې د شوی دا یو بل سره چې کوم دي دومره نزدېکت شوی دی د دې دنیا د دې ملکونو چې د یو بل نه نشي الګ کېدی د دنیا په یو کونه کې هم جنگون خلی د دې چې کوم اثرات دي هغه هر ملک ته هر فرد ته دغه نقصانات رسي اوس دا جنگ وشو په دې کې څومره عالمي منډي چې کوم دي هغه کې د هر شي قیمتونه اسمان ته وخاتو چې په عالمي منډي کې یو شریټ بڑاو چې نو دغه اثر بیا هر ملک ته هر فرد ته رسي تاسو پاکستان کې صرف وګورئ څومره مهنګای جوړه شو د یو څو ورځو د جنگ په وجه باندې لارې بند شي عالمي منډي کې هر شي چې کوم دي ګرام شو دغه اثرات په پاکستان باندې په دنیا بھر کې چې کوم دي دغه اثرات چې کوم دي واضح هر فرد هر انسان ته ماته تا بلکې هر بچي ته دا هغه چې نقصانات یې ورسي نو دغه نقصاناتو درمیان کې ظاهره خبره ده جنگ خطر او میاست څوک هم نه راځي د ثالثي لپاره څوک هم نه تیارې دا غټه فیصله پاکستانو نو ثالثي لپاره چې کردار ادا کو او په دغه وخت کې کردار ادا کو چې په کوم وخت کې ډونلډ ټرمپ په کوم شپه باندې دا اعلان کړو چې نن به اټومي حمله کوي په ایران باندې او دنیا یو غټ تباہي طرف روانه نو په دغه دوران کې د پاکستان آر پی جی نور چې کوم نمائندگان دي هغه د شپې کردار ادا کو پوره شپه د کوشش وکاو او د جنگ نه یو غنټه مخکې چې ډونلډ ټرمپ په دې باندې قائل کو چې دې به هم نه کوي او خبره مذاکرات طرف راوسته دا یقیني طور پر پوره دنیا کې اور لګیدل او دغه جنگ بندي په وجه باندې کچري صرف انډیا خبرو کوم هغه انډیا چې د پاکستان دشمن ملک دی او په دې جنگ په دوران کې ټول نه زیات نقصان په ایشیا کې غد انډیا شو د انډیا روپې د ټول نه زیاته چې کوم دې په جنگ کې ټول نه زیاته ارتاو شو ډیره فقط روانه کچري دا جنگ نه ورکاو شو پاکستان کردار نه ادا کړي نو د انډیا روپې بالکل زیرو کېدل دې حالت ته چې کوم دې خبر روانه او معیشت ډیر ناسو لیکن
पाकिस्तान किरदार अदा को जंगबंदी शो द इंडिया चिकन मंडे दगा बया चता शो रुपए चिकन दे बया चता हालांकि बदी हवाले सर बया इंडिया ने पकड़ दा च पाकिस्तान शुक्रिया अदा करे लेकिन कमजोर पर दुश्मन चिकन दे हगा बया दा शांति दहागे ना बावजूद चिन्ना फायदा हो रहा फायदे हो रहा लेकिन दहागे ना बावजूद बदी वक्त इंडिया चिकन दे पाकिस्तान वाली लिया दे एतराजात की तनकीद के लिए दगा शांति जमीन बदी मुल्क की बास का सांदा सी वजूद अगरचे आर्मी चीफ पाकिस्तान फौज बदी हवाले सरा दासी मुख्तलिफ वाले दी ची जौसरम इत्तेफाक रशम कोले बलुसरम इत्तेफाक निशी कोले लेकिन कचरी दुश्मन हम यो खकारो की बाजमीर इंसान यो दासी इंसान ची बाशऊर होगी बाजमीर होगी अगर बद खपल दुश्मन तारीफ की शेर दा कारो बदाखियो लेकिन बदकिस्मती दा जमन बदी मुल्क की दासी खलक दासी तंग नजर खलक दासी सियासी नाबालिग खलक कचरी तखपल दराए इजहारों की और जाहिर खबर हर इंसान का दराए इजहार हक हासिल है कचरे हागर राय दगी मखलूक द सोच में मुताबिक नहीं मगर बदटोल नमक की बता पानी तनखीद की चितर फोश टटुई तजगम दे दरबारी मुलाय तजगम दे खंजीर मुला अलायत बिल्लाह दासी दासी जुमली पदी वक्त सोशल मीडिया पर इस्तेमाली की चल अमान अल हफीज दा एतराज को उनके दा तंग नजरी हागा खलक के पदी वक्त सोशल मीडिया बांधी शेख इदरीस साहब बानी चिदनन ने इसो काला मख की दागू ददी वीडियो ने दा सोचते कि चिकला दगी फौज दूर हुकूमत वर को और पदगी फौज बंद बच चाहत तनकीद को आर्मी चीफ बाजवा बंद चाहत तनकीद को दगा खलक बर टो नमक के रापासिद ददी फौज तर्जुमानी बे कवल और दे हद तमक की बड़ा उसी उतरियो छि दादा वे उकड़ा रिकॉर्ड बंद मौजूद दी छि आर्मी चीफ कौन का बाप होता है आर्मी चीफ द कौम प्लार भी लिहाजा बाजवा चिकन जमन का प्लार दे तो लिहाजा वो चिकन आर्मी चीफ थे आसिम मुनीर बकौल इस्तासो जाहिर खबर था सुदा दावा कर नूर पाकिस्तान और शेख इदरीस साहब या नूर उलमा और नूर पाकिस्तान खुदा दावा न वकले ची आर्मी चीफ द कौम प्लार तासु दा दावा करवा दगा तासु प्लारो आर्मी चीफ बाजवा आसिम मुनीर उस आर्मी चीफ ते दे हम तासु प्लार रोकेगा तासु प्लार वाली बदलो लो बहरहाल द खबर मकसद दगा दे दा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल होमा ची कम से कम सासु जमीन हो चिकम दे लग राविक शिका नो बहरहाल चिकम खलक पदी वकील गया दे तनकीद के अगर खपल हैसियत हुई बिया दे तनकीद की अगर ची शेख इदरीस साहब यो जायज खबर करना यो दासी खबर करना ची हकीकत ते दुनिया चिकम दुश्मनान दे पाकिस्तान अगर हम बदा के हवाले से चिकम पाकिस्तान किरदार दे अगर आगे हवाले से पाकिस्तान तारीफ के लिए गया लेकिन बदकिस्मती दगा बदी मुल्क की बाज दासी मखलूक ची दागी मिसाल माता सुमख दर को नो पदा के दगा खलक चिकम दे समझावल यकीनी तौर पर मुश्किल है लेकिन बहरहाल शायद दी वीडियो ना पस हम दागो चिकम जमीर दे हगरा वीक्षी आगा चिकम दे खपल ददा से खबरना या दा से चिकम ये इंसान कचरे खपल दराए इजहारों की तो कम से कम कचरे तासु तनकीद तोल वाले नो अखलाक चिकन हुदूद दे पागे दायरा के दन तासु चिकन दे हम इतराज हो जाए लेकिन दे हद द चे फलाना दरबारी मुला दे जालिम मुला दे खंजीर मुला दे अलायज़ बिल्लाह दा आगा अल्फाज सब सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की दगा खलक इस्तेमाल बहरहाल पदे हवाले सरा तासु सरा इदा पगमल से के फला राय जरूर राके इजाजत राके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।